خارجي اکاونټ جوړ کړو. زه شریف الله ستاسو په خدمت کې بیا حاضرېږم. ښه دوستانو تاسو کولی شئ چې خارجي اکاونټ جوړ کړئ ټیک ټاک لپاره. هیا ساده اکاونټونه پیسې ورکړي که نه. ډېرې ملګرو دا پوښتنه کړې وه دوستانو نه که تاسو څومره ساده اکاونټونو کې فعالیت لرئ نشئ کولی چې د هغه څخه ډالر درآمد کړئ. نو تاسو څنګه کولی شئ چې وي سی والا اکاونټ جوړ کړئ دوستانو. نن مکمل طریقه تاسو ته ښیم. تاسو په ډېر اسانه باندې وي سی والا اکاونټ جوړولی شئ. که 1000 فالوور هم پوره کړئ بیا تاسو کولی شئ له هغه نه درآمد شروع کړئ. مثلا دوستانو دغه ما جوړ کړی دی په ډېر نږدې وخت کې. نو زه اوس دې نه درآمد کولی شم هر څه کولی شم په ثبوت تاسو ته زه ښیم. ښه 1000 فالوور پوره کړئ. کله چې 1000 فالوور هم پوره کړله دغه نه بعد چې تاسو هر پوسټونه پورته کوئ نو تاسو ته ډالر جمع کېږي. ښه بیا کولی شئ د خپل ټیک ټاک آی ډي څخه کاروبار شروع کړئ. مکمل طریقه تاسو ته ښیم. یو سی والا اکاونټ تاسو څنګه جوړولی شئ دوستانو. دې نه پیسې څنګه راایستلی شئ. بیا سیم کارت څنګه ویډرا کولی شئ. له موږ سره ویډیو تعقیب کړئ دوستانو. په انشاءالله په نننۍ ویډیو کې مکمل نور طریقې هم تاسو ته راوړم. ښه نو تاسو ته وایي دوستانو 1000 فالوور تاسو پوره کړئ. ګورئ هلته تاسو لیکلي 1000 فالوور پوره کړئ بیا کولی شئ تاسو درآمد شروع کړئ چې په هر ویډیو باندې تاسو پوسټونه چې دي پیسې راځي دوستانو. ښه داسې وخت راځي چې تاسو ویډیوګانې پروي ته هم لاړ شئ په هغه باندې پیسې راځي. په 2024 کې ما جوړ کړی دی. نو کولی شئ دا اوس خپل اکاونټونه جوړ کړئ وي سی والا. راځئ د ویډیو په طرف شروع کړو دوستانو. ښه اول به تاسو څه کوئ راباسئ دا ایپین چې دی دا ډېر زورور ایپین دی. دا به تاسو پلی سټور کې ډاونلوډ کړئ ورته کار واخلئ. ښه ایپین چې روښانه مو کوئ بیا کولی شئ ټیک ټاک ته ورسئ. ښه اول به تاسو جیمیل جوړ کړئ دوستانو. جیمیل به څنګه جوړوئ نوی ایمیل ورته جوړ کړئ چې کار ورته وکړي. ښه زاړه ایمیلونه نه کېږي چې کله وي سی والا اکاونټ جوړوئ نوی ایمیل ورته جوړ کړئ. ښه بیا کولی شئ تاسو په هغه باندې آی ډي جوړه کړئ له هغه څخه درآمد وکړئ. ښه چې نوې آی ډي مې جوړه کړله بیا ستاسو ویډیوګانې پروي ته هم ځي. سمه ده. اوس به راشو موږ د جیمیل د جوړولو په طریقه باندې. ښه نو دلته به راسئ اوله خانه ور وباسئ. چې کله اوله خانه ور ووهل دوستانو اول ځای کې خپل نوم ورکاستئ. ښه دویم ځای کې تخلص ورکړئ. ښه دلته به موږ راسو نوم به ورکړو هغه د تخلص به ورکړو امریکا. ښه اوس موږ نوم دلته ورکړئ. ښه دلته به تاسو په ای بلین دې باندې ودروئ. ښه دا به تاسې اتمه ورکړئ. ښه نو دلته به دوستانو څخه تاریخ غواړي 2000 تاریخ. ښه دلته به تاسې 2000 تاریخ ورکړئ. کله چې 2000 تاریخ مو ورکړئ اوس به راسئ دلته هغه ورته انتخاب کړئ. ښه نو پر دغه یې ودروئ. ښه پر دې چې مو ودروئ دوستانو. ښه اوس ورته نیکسټ انتخاب کړئ. ښه نیکسټ مې چې کله انتخاب کړئ ورته. ښه بیا به راسئ په دغه دویم ایمیل ودروئ. ښه په دویم ایمیل چې مو ودروئ بیا ورته اوکې انتخاب کړئ. ښه اوکې چې مو کله انتخاب کړله اوس به دا زوم کوئ لاندې به کلیک کړئ. ښه دلته به تاسې خپل د خوښې پاسپورټ ورته ولیکاستئ. هغه پاسپورټ به له ځان سره ساتئ. ښه زه اوس اته تورې انګلیسي خط ورکوم. ښه 5 شپږ اووه اته نهه اته تورې انګلیسي خط مو ورکړئ. دا به ځان سره ښه یو تصویر به ونیسئ سکرین شاټ. ښه داسې به سکرین شاټ ونیسئ. دا ستاسې وخت په درخوړل کېږي. بیا تاسو خپل هغه زوړ ایمیل را خلاص شوی دی دغه آی ډي سره. ښه ښه ورته موږ پاسپورټ ورکړئ. زما ایمیل هغه اماده شو جوړ شو تاسې لیدلی شئ دوستانو. ښه لاندې راسئ لاندې کلیک کاستئ دوستانو. ښه کله چې لاندې بیا کلیک کړئ اوس زه راځم هغه ایمیل باندې کلیک کوم چې زه ورته هغه جوړ کړم. اوس تاسې دغه نوی ایمیل چې مثال جوړ شو په دې باندې تاسو ورته کلیک وکړئ. ښه نو دا ایمیل ما څخه دلته واوښتی. ښه دا خو واوښتی. نو اوس به څه کړو ایمیل خو جوړ شو نوی جوړ کړئ. اوس به راځئ تاسې ورته دغه ایپین چې دی دوستانو. ښه دغه ایپین به تاسې ورته روښانه کړئ. دغه ایپین چې په پلی سټور کې هر کوم ایپین تاسې ورته کړئ چې یوازې ټیک ټاک ته کار وکړي. ښه کله چې بیرغونه راوړه په دغه امریکا ودروئ. ښه په دې چې مو ودرول دا پیلټشکن به روښانه شي. دا کلي چې کله روښانه شو دلته ګورئ روښانه شو. ښه اوس به راسئ ټیک ټاک ته به راسئ اکاونټ جوړ کړو. ښه وي سی والا اکاونټ تاسو به ورته کلیک کړئ. ښه کله مو ټیک ټاک راویستی ښه دوستانو ټیک ټاک مې کله راویستی دې ځای باندې کلیک واخلئ. ښه چې کله په دې ځای کلیک واخلئ دلته کولی شئ بله آی ډي دلته هم تاسې جوړه کړئ. ښه نو بیا به راسئ لاندې په دې ځای کلیک واخلئ. ښه دلته به تاسې نه ځئ. سمه ده دې ځای ته به تاسې نه ځئ. سمه ده تاسې به راسئ دغه لاندې کوچنک ټکي خو وینئ دغه ټک باندې تاسې کلیک واخلئ. ښه زه ورته نوشان ورکوم بیا هم نوشان ورکوم دغه کوچنک ټکي. ښه دلته به تاسې لوکیشن واړوئ. ښه ګورئ دلته لوکیشن د افغانستان لیکل شوی دی. ښه نو د افغانستان درآمد چې ده نشته. ښه تاسې ورته د امریکې لوکیشن ولیکئ. ښه نو زه تاسو ته ښیم ګورئ دلته پر افغانستان ولاړ دی. ښه تاسې ورته افغانستان ایسته کړئ. امریکې به ودروئ یا په امریکې ودروئ یا په چین ودروئ یا په نورو کښې ودروئ. ښه زه ورته لیکم امریکا. دلته به زه ورته لیکم امریکا. ښه امریکا ما ورته ولیکل امریکا. سیده ډایرکټ هغه کشور نوم چې مو ولیکئ ډایرکټ راپورته کوي. سیده دا چې مې کلیک کړله مستقیمه دوستانو لوکیشن واوښتی. ښه اوس لوکیشن واوښتی. اوس به راسئ دغه ګوګل چې دلته ښکاري د ګوګل کلیک کاستئ. ښه چې کله ګوګل کلیک کړله تاسې هغه نوی ایمیل چې جوړ کړی یې. ښه پر هغه ایمیل تاسې کولی شئ خپله آی ډي جوړه کړئ. سیده نو بیا کولی شئ چې وي سی والا ته واوړئ. ښه اوس راځو دوستانو د آی ډي په جوړولو اوس دغه صفحه یې راوړل تاریخ صفحه. ښه دلته به راسئ تاسې خپله ورته میاشتې برابر کړئ او تاریخ په تاسو ورته برابر کړئ. ښه اوس به زه راسم په 11 ودروم دا په 2000 هغه مې ودرولو. دلته تاریخ ښکاري هر څه. ښه تاسې پر دې باندې ورته ودروئ بیا به راسئ ورته تاییدیه انتخاب کړئ. ښه نو دا د دوستانو تاسې لیدلی شئ
دلته ستاسو کوم نوم دی که غواړئ چې هماغه نوم چې تاسو ته لیکلی دی ښه که په هغه پرېږدئ مشکل نه لري ښه دغه ستاسو نوم دی سیده که جوړوئ هم دغه ځای باندې کلیک وکړئ چې دغه آی ډي له تاسې سره جوړ شي ښه نو زه راځم دغه ګورئ تاسو خو وینئ دا څو رقم برابرېږي دوستانو تاسې لیدلی شئ ګورئ زه په دغه ځای باندې کلیک اخلم دا به زه 2 راکش کړم سیده بیا هم چانس کار ونه کوي دویم چانس بیا راکوي ښه دا به تاسې ورته برابر کړي سیده ما ورته صحیح کې برابر شو اوس به بیا ورته تاییدیې انتخاب کړئ ښه دا اکثر وخت ټیک ټاک دلته راهړئ تاسې دلته ځینې خلک نه پوهېږي تاسې به دغه رقم سمولی شي نو جوړه شوه آی ډي جوړه شوه اوس زه ګورو ښه نو داسې لیدلی شئ دغه نوې آی ډي جوړه شوله اوس زه راځم مونټایزې یې ګورم چې آیا دغه زموږ آی ډي مونږ ته ډالر اپشن یې راپورته کړي که نه دلته هر څه ورته ښکاري تاسو ته دا ځای به کلیک کړئ کله هم دا ځای کلیک کړئ دا مونټایزې هر څه برابر یې راویستله ښه اوس ما ته وایي دوستانو تاسې ورته 1000 فالوور پوره کړئ تاسې به درآمد کولی شئ سیده زه به هغه ځای ته ورسم نو تاسو لیدلی شئ ګورئ موږ ته هسې لیکلي دي ښه 1000 فالوور پوره کړئ بیا تاسو ټیک ټاک نه درآمد کولی شئ په هر پوسټ باندې تاسو پیسې درکول کېږي ښه اوس زه راځم تاسو ته بل ځای هم ښیم آی ډي ویسي والا جوړه شول دلته هم تاسو ته ښیي ښه نو دلته تاسو ته ښکاره کېږي تاسو داسې کله داسې کلیک کړئ دوستانو ښه نو بیا به راشئ لاندې به تاسو ته هغه یو کوزینه ده هغه یې ښیي وایي ستاسو آی ډي پروفیشنل دی که نه اوس موږ ګورو زموږ آی ډي پروفیشنل دی که نه لیدلی شئ دلته هر څه مونږ لیکلي دي ما کې دغه بټن هم راکړی دی ستاسو آی ډي پروفیشنل ده ښه ډېر زر مونټایز کېږي 1000 فالوورز تاسو پوره کړئ ډېر زر کولی شئ خپل آی ډي مونټایز کړئ ښه خپل اکاونټ جوړ کړئ